السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لر بر افغانانو ورونو د بغیرت خان نه ګل خان نه د بغیرت خان نه موږ او تاسو له د انډیا سیک هندو د پنجاب پنجابي خدي د دې بغیرت خان نه زه تاسو ته ثبوت دا خبره کوم. تاسو به ویډیوګانې کتلې افغانانو ورونو چې په مقبوضه افغانستان په اچکداره کې زمونږ او ستاسو یو افغان پښتون چې خپل کاروبار ژوند زندګي جوړه وه یو څو بغیرت خانان راپاڅېد او هغې ته یو دسیسه جوړه کړه چې تا د پاکستان بیرغ سېدلې او کسان یې جمع کړه او د هغې هوټل یې وران کړو. تاسو باندې دا ویډیو ګورم بیا تاسو سره دا تاسو وکړه افغانانو ورونو. تاسو ماته ووایه چې د انډیا هندو یا سیک به داسې کار د افغان یا پښتون سره داسې وکړي په انډیا کې، یا د پنجاب پنجابي به داسې کار د افغان پښتون سره وکړي، یا تاسو داسې کار لیدلی؟ ما ته په لکاو لکاو افغانان پښتانه په انډیا کې اوسېږي. تاسو د یو هندو یا د یو سیک نه دا اورېدلي دي چې یاره ماجره هغې ما ته وایي خان به یي او پټان به یي په خیر رالي، یا چې پنجاب چې موږ ورته غټ دښمن یو چې هلته لاړ شو موږ ته وایي خان به یي پټان به یي په خیر رالي. او دغه یو څو بې غیرت خانان چې په مقبوضه افغانستان کې اوسېږي دا سهار او ماښام راپسېږي افغانانو مهاجرو نمک مرداره کنځلي او بد یې ردي. ته ماته یو 15 پنجابیان په دې سوشل میډیا وښیوه چې پښتنو افغانانو لرو برو پښتنو افغانانو ته کنځلي کوي. تاسې ماته وښیوئ او دا بې غیرت خانان سهار او ماښام راځي دا بد رد وایي. آیا چې تاسې په دې هوټل وانې ورلی که دا تاسې مړه کړی وی دا کسان یا دې ته تاسې نوره بېزتي ورړولې وي؟ تاسو خو یو د دروغو دسیسه جوړه کړ دغه ته د دغې کاروبار ته خوله وایي. آیا داسې کار به یو هم نسواره به وکړي چې دې وکړو؟ د تاسې سره دا قضاوت پرېږدم. خدای په قهر ککړ شي. تاسې دومره د پاکستان سره مینه ده او دومره دغه ده دومره مینه لرئ چې په کوم اپریشن چې په تاسې وانې وکړو تاسې ته کومه بېزتي ده چې در وایې نه ړوله کوم د عزت جنازې ستاسې ویسي تاسې په هغې باندې غیرت وکړو په خپلو خویندو میندو م غیرت وکړو په هغه ورونو باندې م غیرت وکړو چې کوم عملونه یې ورسره وکړل چې هغسې عملونه نه انډیا کې کشمیر کړي چې کشمیر کې کړي داسې غلط کارونه او نه په اسرایلو فلسطینیانو سره کړي کوم عملونه چې تاسې سره وکړل تاسې په هغې غیرت نه کوئ په دې راپاڅېږي. همدا ستاسې د لاسه موږ تباه او بربادي لر او بر پښتانه افغانان همدا ستاسې د لاسه موږ شرمېدلي وو همدا ستاسې د لاسه موږ مړه کېږو همدا ستاسې یو څوک بې غیرتو د لاسه. بل کال یې اپریدیان خو ډېر نران او یو نر افغانان دي په لوړګي کې ګوره په یو جومات کې ورکوټې ماشومان سیاسري سپین ږیري پناه یې وړې والته د شپې تلي وو او په یخ جمي کې وروره د یو څو بې غیرت خانان وړله د بارې د جومات نه وروره هغه راویسته یخنۍ یې مړه کړه. داسې ظلم به په برما کې د برما حکومت د مسلمانانو سره کړي کوم ظلمونه چې تاسې موږ سره وکړو او دا اوس هم لګیاستی. دا پاکستان یوازې ستاسې ټیکه ده. یاد ساته یاد بې غیرت خانانو دا خبره مې یاد ساتئ چې په دغه جنګ خو موږ ته را په غاړه دی دې پنجابي سره اخیره کولې موږ به ورسره جنګ شروع کوو او د دې اټک نه ویاړو. انشاءالله دا د افغانستان خاوره ده. دلته مخکې هم د افغانستان بیرغ لګېدلی بیا بې غیرت خانه واورئ او انشاءالله بیا به هم د افغانستان بیرغ په دې اټک باندې موږ ودرو او تاسو سره موږ هغه عمل کوو کوم عمل چې هغه بنګالیانو سره وکړو چې د پاکستان آرمي سپورټ یې کړی و. تاسې به انشاءالله یو موږ د خپې نه نیسو او د دې اټک د سیند ته موږ ګزارو ځکه چې ستاسې غونده کې بې غیرته په دې ټوله دنیا کې نشته. وایي د خان نه مه یېرېږه د خان د سپي نه یېرېږه. تاسې هغه خلک هستئ تاسې همیشه د پښتنو د خپلو پښتنو ته تکړه هستئ. تاسې همیشه خپل پښتانو ته کنځلې بدې ردې وایي. والله کې د پنجابي په مقابل کې تاسې هېڅ شی هم وکئ. تاسې ته چې کومې بېزتیان دې در واړولې په سترګو ړانده شی تاسې ته نه ښکاري بې شرمه بې حیا چې داسې کار خو یهود او نسواره هم نه کوي. تاسې هغې ته راځي د خپلو افغانانو کور کې ستاسې مېلمه دي او داسې څه ورته جوړه کړي نالت دي ستاسې په صورتونه میتې دي د سانډه او د سپي وڅکئ چې تاسې د افغانانو بېګناه افغانانو مالونو ته وږي تږي هستئ او هغې ته دسیسې جوړوئ. نالت دې په تاسې وانې وي. افغانانو بخښنه غواړم په خبرو کې غلطي شوي کته زموږ ډېر غیرتي افغانان شته دی. انشاءالله زه مطمئنه یم چې د دې بدل بالي او دغه بې غیرت خانان به دنیا ته د دې مخونه ښکاره کوي. ګل خان به نه وایي بې غیرت خان به لیکئ ځکه دا بې غیرته دي نه په خویندو نه په میندو نه په ورونو غیرت کوي نو دغې ته بې غیرت خان دا یو بهتر نوم دی.